بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مسور ته سلیکنه وو انټر. اوس راځو د لیکنې شروع کوو. نمبرینګ کې راځه نمبرینګ پر راځم دې ته نمبر وکم ته دې پر ور نمبر را هغه ډول باندې. اوس که غواړئ دا نمبر خپل خوښ جوړ کړئ دلته کلیک وکړئ. define new number format دا اوس څه دی؟ یو دوه درې راغلی نه. چې اشتراک باندې بارولم دا ورته انتخاب کا اوکې رااله کنه رااله ورسره رااله بدل ته کلیک کو define new number format کوم دا نو ښه بس دا ورته انتخاب راو چې ورته انتخاب first second third چې دا ورته انتخاب دي ته فونټ هم کوز ګور دا به تاغه اپشن کول سي ډول ورته انتخاب کې د فونټ لپاره سایز کم کې غټه کې بولډ کې رنگ ورته ورکې کم رنگ ورکې دا رنگ ورکوم بس اوکې کا دا اوکې کو نور پاګه ډول وس بل ته کلیک کو درو سیټ نمبرینګ ویډیو. اوس را لم دلته لیکنه وکړل سیری دلته غواړم چې نور لیکنه وکم خو د کم څه شو 10 پاراګراف. اوس غواړم چې مونږ ولیکم یا نور لیکنه کوم مساوي رند ورته سوپر پاراګراف درې پاراګراف لیکنه دلته ځکه نه راځي چې دلته دا فارم دغه راغلی دی پاراګراف نشو سره راغلی دې نمبر په ساده اوس براس کنراله اوس ځکه له دې ته فارمټ کوم. اوس هغه ته نه پر راغلی نه. اوس غواړم دې ته هم نمبر ورکم پر دې باندې کلیک کوم. دلته برته سوس خشروس د لس خشروس د لسم څخه دلته براسو بلخ ودا ورته وټاکو چې دلته دا حساب راته بل سم څخه شروع دي کنه. اوس دا اول څخه شروع نه دا څخه جلاس په دې ډول کېږي. که اوس راسم د دې لاین دلته خط ولیکم انټر دلته لیکنه کوم خو دا څخه جلا ده لیکنه نه. اوس راځم دې ته پاراګراف شمیره ورکوم انتخاب شوم کې دلته وکړم دا د څه څخه شروع دي د سلور څخه. توس غواړئ چې دا برخه دغه څخه جلا کړئ د برته حساب د یو څخه شروع شي نو دا چې انتخاب کړئ دلته په کلیک وکړئ را بسې سیټ نمبرینګ ویډیو په دې کې ورته چې د څه څخه شروع کړئ سیټ ویډیو ته تام د یو څخه شروع به خدای زر څخه شروع کولای شي سیری اوکې د صفر څخه شروع کړئ سیری صفر یو دوه درې دغه مسلسل راځي. بلکې اوس راځم لاندې نور لیکنه کوم نور لیکنه چې دلته بیرته د سوس څخه شروع دی د نس څخه شروع دوه پاراګراف لیکنه کوم. اوس ورته هم دې شمیره ورک دلته کلیک کوم دلته د نس څخه شروع څه کنه د نس څخه شروع دی تکراری. اوس که دغه زه د یو څخه شروع کولای سم دلته کلیک کوم چپا کلیک تام دا د سوس څخه شروع کړه د شپږ څخه شروع د شپږ څخه شروع کنه که دا هغه مطابق دی هغه تکراری عدد نه راځي چې موږ مخکې راځي شپږ خو موږ سره مخکې اوس دا دی بیا راغله نه نور ته هم تکراری مو سره بیا بدل کلیک وکړئ را بسې سیټ نمبرینګ ویډیو په دې کې به کنټینیوس فرام پریویس لیست ته یو لیست کې د هغه لیست څخه بس را شروع کړئ حساب په دې کې به دا برخه انتخاب کړئ اډوانس ویډیو سکیپ نمبرز زه ته هم شپږ وکړئ. اوس خو راغلی نه دلته کلیک کوم دا به انتخاب کې دا ورته دوه د درې څخه شروع کوو. اوس دا مني نیمه ګوره the value is less than the previous entry in the list use a value that is greater than the previous entry in the list. وای دا نمبر چې تا داخل کړی دا بل لیست کم دی درې خو موږ مخکې راوستل سری دا نمبر چې ورکړی باید تر هغه غټ نو زه ورته هم څه څخه شروع د نس څخه شروع اوس یو کې اوس بیا مشکل مطلب دا وسري چې موږ مخکې راوستلې بیا دوه مرغه تکرار نمبر نه سره رسي. دا غس خبرسته لرو مولټي لیول لیست دا د پاراګراف لپاره کاریږي. تاسو ورسته هیډینګ وایست مثلا تر راځي د خپل په کتاب کې تا یو کتاب لیکلی دی یو نوټ دی په هغه کې راځي مهم پاراګرافونه چې ښه په هرڅ را باندې مهم پاراګرافونه مثلا دا پاراګراف مهم دلته کلیک وکړه دا حساب وتره هغه را لیکم په اول پاراګراف باندې راځي بل پاراګراف ته په کار دا پاراګراف مهم او دلته کلیک کوي هغه راوړي کوم ډول باندې پدار صحیح سو دا اول سو
هغه بل ماول اوس دا جلا جلا هم راوستل سي اوس راځم دلته کلیک کوم بل دا پاراګراف ام یم نکات په نشه کې دا ورته راوړم دا دی دلته کلیک کوي او ورته نشه کوي صحیح څه بدل باندې اوس دې کې هرست کار دی د مختلفو صفحو څخه هم راځي مثلا په اول صفحه کې بیا لسمه صفحه کې ارزه چې اوس دې په هرست غواړي دلته راوځي چې مهم نکات کتاب د چیرې دي دلته به کلیک وکړئ راوځي لیاوټ نه ریفرنس منیو ټیبل اپ کنټینټ په کلیک وکړئ دلته به راسي یو ډول ورته انتخاب کړئ دا ډول غواړئ که هغه ډول کنټرول زیډ دلته به کلیک وکړو هوم بل ډول ورته انتخاب بر په دغه ډول کې راځي هغه ساده راولي اوس دا په ارټیکل کې راغلی ارټیکل 1 سیډي فونټ هم بدل شو کوم هیډینګ ورته راغلی هیډینګ 1 په داسې راځي که په ځینو کې نه راځي که دا انتخاب کې بیا ساده راځي هغه سره راځي دا پاراګرافونه بیرته ورته انتخاب کا هغه د اوله موضوع سو دلته راځي دا بل پاراګراف دلته چې کلیک وکړئ دا ډول به انتخاب ګوره ارټیکل 2 دومه مقاله سو یا دومه موضوع سو دا ورته انتخاب دلته کلیک وکړئ دا ډول اوس د دې پیرس غواړي چې راوباسي دلته کلیک وکړه د لیکنې په پای کې لیاوټ نیت براسي ریفرنس ټیبل اف کنټینټ په داړه او سره لیکنه وګورئ تاسو اول پاراګراف تاسو لرم موضوع د چې موږ راځل اول پاراګراف چیر دی اول سپک ټول په اول سپک دا دریم پاراګراف صرف دریم سپک او دلته هغه معلومات کتلی شي که اوس غواړئ چې پاراګراف ته ولاړ شئ مثلا زه غواړم چې اول پاراګراف راسم کنټرول پلس کلیک سری چپا کلیک او بس کلیک باندې کالته دی بیا اول پاراګراف ته راځي کنه اوس دلته خو موږ کلیک ته اړتیا لرو دغه کنټرول چې موږ باید کنټرول سره ونیسو که چېرې ساده کنټرول بیا به دغه لپاره راسي فایل ته آپشن ته به راسي دلته به راسي اډوانس په دې کې یوز کنټرول پلس کلیک ټو فال هایپر لینک دا خبره به ایسته کوي اوس راسي اوکې اوس بیا کلیک ته اړتیا نه ګورو مخکې دا نشان نه راوړی چې کله مو کلیک کنټرول ونیوي بیا هغه نشان نه راوړي بس صرف کلیک ورباندې کوه دوم پاراګراف صحیح شو هغه ډول باندې راځو هوم منیو ته مولټي لیول لیست باندې به کلیک وکړو ګور دا هغسې دا نښه راویستل راځي دلته کلیک کوي ګوره اصلا دا خو موږ مخکې ویلي په هغه باندې دا جوړ شوي د دې څخه مې استفاده کوي اوس راځي دا پاراګراف په ده مربوط ګرځوي په دوم لیول کې باید راسي دلته کلیک وکړه چې پلا به چې ته راځي پلا به مخکې دلته یو ډول انتخاب په دا ډول اوس راځي دلته کلیک باندې وکړه اوس عادي فایل شو دوم پاراګراف ته راشو دوم پاراګراف ته راغلی اوس راځم دا بیا دریم ته راشم د برخې ګرځم نو دې لپاره به دلته کلیک وکړم اوس په دې نه راوړي چې موږ پاراګراف نه هېڅ شی مې ورته انتخاب کړی دا ډول مو ورته انتخاب کړي اوس راسي کلیک باندې په څوم لیول کې راولي په دریم لیول کې صحیح شو اوس دوم لیول ته م راچوي دا ډولونه دي ځینې دا بیا دونه نه راځي وګوره د هغه سره یو رقم دی لږ دی خواته دی وګورئ کومه فاصله لري اوس نو د هرې ته فارمټ انتخابولی سي د دې اول دغه لیول ډیزاین دې څخه جلا دی که نه دا د وده فرق کوي دا کول چې خپل په خوښه ورته جوړ دلته چې د کلیک وکړئ ډیفاین نیو مولټي لیول لیست باندې به کلیک وکړئ اوس راسه ګوره موږ دوم انتخاب کړی د اول څنګه یي زه د اول سره دا خبرې ته هم ټوله بس دا ټول سره دا خبرې بیا ورته هر یوه ته جلا جلا جوړولی سي اوس د اول لپاره چې نمبر راځي هغه باید څنګه فونټ ولري ضرورت هم د اول لپاره چې نمبر راځي هغه باید دغسې رنګ ولري او بولډ وي دلته راسي فونټ ورته انتخاب کړه داسې فونټ ولري دلته خو تاسو ته معلومېږي بس دا وکړئ دا د څه لپاره دا د اول لیول لپاره داسې وګورئ د اول لیول لپاره راځي او نمبر راسي اي بي سي راسي الفبا راسي څه شي راسي ضرورت هم الفبا دې راسي اوس وګورئ څه راځي الفبا راسي دا د اول لیول لپاره او نمبر الاینمنټ دا نمبر کوم خوا تنظیم سي چپه طرف ته په منځ کې او که رسته طرف صحیح دی دغه برخې ورته انتخابوئ بل دا فونټ خو دلته ورته انتخاب کړئ صحیح دی بل لرو نمبر الاینمنټ رایټ دا د نمبر الاینمنټ چیرې چپه طرف دا خو مې درته وویل نه دا خبره او بل الاین اټ څونه فاصله ځینې ولري د دغه مارجن څخه دی څونه فاصله ولري
هغه دغه فاصله ورته انتخابوي کې کمیل تکلیف وکړه وینسته نه بل لرو ټیکس انډنټ اټ خط څونه فاصله ځین ولري دا دومره لیکنه نه چې لاندې راځي دغه یعنی خط د دې دغه نشته څونه فاصله ولري هغه ورته انتخابوي چې دومره فاصله ولري اوس دا برخه دا سټینګ یا تنظیم چې موږ وکړو دا اول لیول لپاره راغلی نه کته غواړي چې د ټول لیولو لپاره دغه سره راشي نو بار به وایي سیټ فار آل لیولز بیا ټول لیولونه په دغه یو شکل باندې دا خبره دا اوس وکړو اوس راځم دغه دلته په کلیک وکم نیو مولټی لیول لیست چې موږ جوړ کړی هغه دا ګوره هغه نو فاصله لري که نه لري ټول خبرې چې موږ کړي هغه ورته راغلي اوس دلته کلیک کوم ډیفاین نیو مولټی لیول لیست د دوم لپاره اوس په دومه دغه کې چې زه راولم دا دوم برخه چې ده ای بي سی ده که نه د وګورې دا زه راولم به رالت ته اړم ورته هم دا رومي عادت ته واړم فونټ به یې صرف واړو نور د ټول سره دا خبرې ریډ دا به اوکې کړي دا به اوکې کړي اوس دلته راځم دا ګوره هر یو جلا جلا ثبتېږي د اول لپاره چې یو نه تاسو جوړوئ به ټول ته د اول وار دا خبرې کومې چې هغه ورته تنظیم کړي سیرې که جلا ثبت وي هغه جلا ثبتېږي د ټول لپاره چې راغلی بس هغه ټول ته راځي بل لرو ډیفاین نیو لیست سټایل دلته په هغه کې موږ څه شي انتخابولی سو هغه د دغه نمبرینګ لپاره خبرې وي دا به د نور خط لپاره اوس راځي دې ته کم فونټ ورکړئ دا فونټ ورته ورکوم څومره اندازه ولري دومره اندازه دې ولري شاول نوم د نوم خو ستاسو په خوښ دی هر نوم چې ورته ورکوئ ټایپ یې سټایل ټایپ دا د لیست لپاره غواړي د بل شي لپاره خو موږ د لیست لپاره پکار او سټارټر د حساب د کوم ځای څخه شروع شي دلته خو نو الفبا ده نه چا دلته شی موږ ورته انتخاب کړی هغه راځي دا افلاینګ فارمټ دغه فارمټ چې ورته انتخاب یې د کوم لیول لپاره دی دلته موږ فرست انتخاب کړی تر نه لیول پر موږ کولی شو چې راسو هغه لیول چې تاسو انتخابوئ هغه لیول ته راځي ورته هم بول دي ټالیک دي بول دلته ټول راځي هغه خبرې او بل انډرلاین لاندې لیک ولري رنګ یې سره کومې دلته رنګ ورته انتخابولی سئ چې داسې رنګ دی هر رنګ چې مو انتخابوي دا کامپلیکس ګوره درې ژبې دی لیتین دی آسین دی او بل کامپلیکس دی کامپلیکس پښتو انګلیسي دا لیتین انګلیسي صحیح دی آسین خط صرف بس د ټول لپاره دا خبرې راځي که انګلیسي وه که پښتو وه که بله ژبه صحیح ټول لپاره دا خبرې راځي دغه کونټر باندې اپلای کېږي او بل دغه نښه راسي که حساب راسي که حساب غواړي خو بېرته د سره کېږي کولی شي دا بېرته بدل کړي دې ته که چې نښه راسي بیا راځي نښه ورته انتخابوي کومه نښه راسي دا نښه راسي اوس وګوره بیا هغه نښه راسي کوم حساب پکار وي بیا دا انتخابوي دا به اوکې دلته به کلیک وکړو ګوره دغه دی ګوره په هغه ډول باندې راغلی بل دلته کلیک کوو ډیفاین نیو لیست ټایپ د هغه څخه وروسته لرو دا بیا نښه ده ګوره نښه دغه لارې مې اضافه کولی شي دلته مې اضافه کولی شي صحیح شو هغه نښه ورته راغله او که عکس غواړې بیا د دې لارې عکس اضافه کولی شي عکس باندې کلیک وکړه ورک آفلاین عکس چیرې پروت دی مثلا دا عکس هغه عکس راغلی که نه څومره فاصله ولري د چپه خوا څخه فاصله کمول او زیاتول دا به اوکې اوس هغه نه فاصله لري هغه عکس راغلی خو ډېر کوچنی دی دلته کلیک وکړه اندازه ورته غټه صحیح شو دې لارې اندازه غټېږي په دغه ډول بل دلته کلیک کوو ډیفاین نیو لیول لیست سټایل دا خبرې دی یوازې دغه ډاکومنټ لپاره غواړئ نیو ډاکومنټ بیس اون دیس ټمپلیټ که د ټول لپاره که د یوازې دغه لپاره غواړئ دا انتخابوئ که د ټول لپاره بیا دا خبره او بل فارمټ په فارمټ کې خبره دی چې موږ مخکې ویلي ګوره بارډر دی فونټ دی او هغه ځین چې پای د هغه بیا وروسته وایي دا خبرې موږ اوس ونه وایو ټول ما هغه پخوانۍ مخکینۍ خبرې دا به ورته وکړي د هغه څخه وروسته لرو ډیکریس انډنټ او انکریس انډنټ فاصله زیاتول ډیکریس انډنټ فاصله څه کول کمول اوس رالم دلته مې لیکنه وکړله انټر وو
که د یو پاراګراف انتخاب کړی د یو پاراګراف فاصله کمیږي زیاتېږي، که د دوه انتخاب کړی بیا د دوه پاراګرافو، که د ټول خط انتخاب کړی بیا د ټول خط. اوس د دوه پاراګراف انتخابوم، دا د مارجن څخه یې څه فاصله زیاته کړه، نو باره به انکریز انډنټ باندې کلیک وکړئ. فاصله زیاتېږي که نه زیاتېږي، او که ډیکریز انډنټ وایي بیا فاصله څه کېږي؟ کمیږي. که ټول خط انتخاب یې کنټرول یو وه، صحیح شو؟ کمیول او زیاتول. بل دا لیکنه چې موږ کوو دا اوس د انګلیسي د چپه طرف څخه شروع کېږي، نه؟ که چیرې پښتو لیکن کوو هغه باید د کوم طرف څخه شروع شي؟ راسته طرف څخه. دلته اوس څه شته؟ د چپه طرف څخه شروع کېږي. نو د هغه لپاره به تاسې راځئ په انتخاب کې رایټ ټو لیفټ ټکسټ ډایرکشن، دا د خط لوری د خط کوم خوا ته ولاړ شي، د راسته طرف څخه شروع، دا بیا د پښتو دپاره. اوس کې بیت انګلیسي ته اړی بیا به لیفټ ټو رایټ انتخاب یې صحیح دی. او اوس چې کله لیکنه کوي بیا د چپه طرف څخه، دا خو پښتو لیکل صحیح شو؟ په دا ډول باندې ډایرکشن دلته تاسې بدلولی شئ. بل د هغه څخه وروسته ورو دا لیکنه چې موږ کله کوو، اوس مثلا رالم دلته مې لیکنه وکړه، دا دلته انګلیسي ته واړو، ټکسټ ډایرکشن مې د کوم خواص کو؟ لیفټ رایټ، د رسته څخه چپه طرف، مساوي رینډ کنټرول ا. اوس دا لیکنه د کم طرف ته تنظیم ده؟ چپه طرف ده، چپه طرف څخه شروع کېږي. ضرورت هم دا لیکنه په منځ کې راوله، بیا به شي انتخاب کړي سینټر. اوس زه کله دلته لیکنه کوم د کوم ځای څخه شروع کېږي؟ د منځ څخه شروع کېږي. کوم چپه طرف غواړئ بیا چپه طرف انتخاب کړئ. که د پښتو دپاره هغه به دلته راسته انتخابوي، دلته هم دا انتخابوي، په دې طرف کې بیا مشکل نه پېښېږي. صحیح دی؟ دا ډول. اوس دلته چې موږ کله انتخابوو دا چپه طرف چې عموما د انګلیسي دپاره کارېږي. عنوان چې موږ لیکو د انګلیسي په چپه طرف کې راځي، نه؟ د انګلیسي دپاره کارېږي. او که عنوان لیکو د پښتو یا د انګلیسي دپاره په منځ کې لیکو، نه؟ کنټرول یې شارټکټ دی. د دې د کنټرول ال دی، لیفټ کنټرول یې سینټر دی. صحیح دی؟ او راسته طرف ته کې راولئ کنټرول آر یې شارټکټ دی. دې باندې کلیک کوئ. اوس بیا لیکنه کوم طرف ته راځي؟ چپه طرف، راسته طرف. دا لیکنه زه راولم چپه طرف څخه شروع کوم. دې خوا دا لیکنه تاسې وګورئ ټوله منظمه راغلې، مګر دې خوا د تیر و بیر د غیر منظم ده. که ته غواړې دا لیکنه منظمه کړې نو د هغه لپاره بیا څه څخه کار اخلو؟ جسټیفای څخه. جسټیفای منظمول، دلته به کلیک وکړئ. جسټیفای دغه ډولونه لري. اول ډول یې صحیح دی، وګوره دې خوا ته منظمه شول، هغه خوا ته اوس دواړو خواوې منظمې دي که نه؟ که ته وایې چې جسټیفای دې په ډېره اندازه اوسي، دلته به کلیک وکړې کنټرول زیډ، جسټیفای لاو لږ دې کم شي، جسټیفای تر دې هم کمه، جسټیفای میډیم، دا میانه جسټیفای. ګوره فاصله نور خط لیکنه هغه ده، صرف د تور تر منځ فاصله څه کوي؟ زیاتوي په دا ډول کې. بل ورته هم جسټیفای های، ډېره فاصله دې ولري. وګوره دا هغه ولته چې ما صرف خط څه تنظیم کړي.